سلام له خورشید تر دې مهاله وروستي خبرونو ته ښه راغلاست. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو له امله بهرني ځواکونه به د طالبانو پر وړاندې خپل یرغلیز بریدونه ډېر کړي. سکاټ میلر له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي تر دې وروسته د افغان ځواکونو بهرني سلاکاران به د دوی له بشپړ ملاتړ سربیره د جګړې په ډګر کې ټول پوځي تجهیزات هم وربرابر کړي. نوموړي داعش د افغانستان لپاره یو لوی ګواښ وباله او همداراز یې په ډاګه کړه چې دغه ډله له افغانستانه بهر ریښې لري. ښاغلي میلر د کندهار پیښې ته په نغوتې چې پکې ستر جنرال عبدالرزاق ترور شو یو ځل بیا وویل چې د هغه برید موخه دی نه و، خو په ډاګه کړې ده چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې دی. په تخار کې یوې مور خپل 2 ماشومان چې د 4 او 7 کلونو ووژل. د تخار د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر حامد ستانکزی وایي دغه پیښه تېره شپه د رستاق ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د کورنیو تاوتریخوالو له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا یاده میرمن د پولیسو له لوري نیول شوې ده. په غزني کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې 14 طالبان وژل شوي او 15 نورې ټپیان دي. دغه عملیات تېره ورځ له غزني ښار سربیره د مقر، اندړ او آبند ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. د غزني د والي ویان په وینا په وژل شویو کسانو کې غزني ولایت لپاره د طالبان نومول شوی مرستیال والي او د سرې قطعې پوځي مسؤل هم شامل دي. د هرات په اسلام کلا بندر کې د اوبلن ګازو د یوه ټانکر د چاودنې له امله 15 کسان ټپیان شول. په هرات کې خبري سرچینې وایي دغه ټانکر چې ایران پورې اړوند و تېره شپه نږدې 8 بجې هغه مهال وچاودېده چې یو مستري پکې کار کاوه. له دې سره سم تېر ماښام شاوخوا 6 بجې د کابل ښار د 5مې امنیتي حوزې اړوند په سپین کلي څلور لارې کې د 2 پرلپسې چاودنو له امله 4 پولیسان هم ټپیان شوي دي. او کرنې وزارت هغه وزیر رد کړی چې ګواکې پاکستان ته د افغانستان د مڼو صادرات دغه هیواد له لوري بند شوي دي. د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې پاکستان د هغو مڼو مخه نیولې چې د افغانستان د مڼو په نامه هغه هیواد ته لیږدول کیږي. دغه وزارت همداراز وایي چې د کورنیو مڼو صادروونکو ته تصدیق پاڼې ورکوي څو پاکستاني مسؤلین د مڼو د صادرولو پر مهال ورته ستونزې جوړې نه کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.